أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس آية نمبر 11 ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير موږ تاسو ویلو چې په دې صورت کې الله تعالی اکثر د مشرکینو د شبهاتو جواب کوي. یو اعتراض هغه په دې دویم نمبر آیت کې د مشرکانو جواب سو. هغه د دې داسې اعتراض و چې دا ولې سړي ته وحی راځي؟ سړی څنګه د الله تعالی رسول د الله تعالی له طرف نه موږ ته استازی سو، رسول سو، ولې الله ملایکه نه رالیږي؟ د هغې تفصیل مالته بیان کړو. نن د مشرکانو یو بله شبهه بیانیږي په دې 11 نمبر آیت کې. هغه داسې وه چې کله به د وخت انبیاو مشرکانو ته وویل چې والکو ایمان راوړئ، که تاسې ایمان رانه وړئ په تاسې به الله تعالی عذاب نازل کړي، عذاب به تاسې هلاک کړي، تاسې به تباه سي. دې مشرکانو به ورته ویل وایي راوړه هغه عذاب راوړه. هغه به څه وخت راځي؟ هله راوړه. الله تعالی دلته دوی ته وایي که چېرته الله تعالی د کافرانو ته شر داسې په تلواره راولي لکه دوی چې خیر غواړي، دا بنده خو خیر هم ډېر په تیزي غواړي، جاهلان کافران شر هم همدغسې په جلتي غواړي. لکه موږ تاسې صورت انفال کې ویلي وو د مکې مشرکان چې کله بدر ته را روان ول د نبي علیه الصلاة والسلام مقابلې ته، نو بعضې مشرکان څوک وایي نظر ابن الحارث و، بعضې وایي ابو جهل و، هغه د بیت الله په پردو باندې ځان داسې ځوړند کړو، وایي یا الله که دا رسول الله دا قرآن د تا له طرف نه حق په موږ باندې له اسمانه کاڼې را ووروه، یا سر ما عذاب کلان بیار دردناک. اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم. وایي پروردګاره که دغه قرآن یا دا رسول الله د تا له طرف نه حق یي، په موږ باندې د تیږو باران وکړه یا موږ ته سخت عذاب راوله. میگه یا الله اگه قرآن از طرف تو حق باشه، رسول الله از طرف تو حق باشه، از سر ما از آسمان بارش سنگ بکو یا عذاب دردناک برسان. دا د دې سوال و. الله دلته ورته وایي که زه تاسو ته داسې وکړم دا عذاب دا شر دام دا تاسو ته داسې په جلتي راوړم په تلواره لکه تاسې چې دا خیر غواړئ، نو خو بیا به د ټولو اجل د ټولو تاریخ به ختم سي، ټول به تباه سي، هېڅوک به هم پاته نه سي. خو الله داسې نه کوي چې تاسو ته عذاب داسې په جلتي راولي لکه څنګه چې تاسې خیر غواړئ. ولو يعجل الله يعجل تعجیل باب د تفعیل لعجلتن، عجلتن تلوار توي. لو يعجل الله که الله تعالی تلوار وکي، عجله وکي، جلتی وکي، تیزی وکي دا خلکو ته الشر د عذاب، استعجالهم لکه د دوی په تلوار غوښتل، بالخیر په خیر باندې،
لقضی الیهم نو خامخا ختم بکړي شي دوی ته الیهم دی انسانانو ته اجلهم د دوی اجل د دوی نیټه د دوی تاریخ به نور ختم شي قصه به ختم شي ولو یعجل الله که الله تعالی اگر الله تعالی عجله بکند سرعت بکند للناس برای مردم الشر شر عذاب را ایتو بعجله بیاوره استعجالهم مثل کیا طلب میکند بعجله بالخیر خیر را لقضی الیهم حتما ختم میشود برای ایشان اجلهم امو اجل ایشان تاریخ ایشان وقت ایشان خو الله داسې نه کوي بلکې فنذر الذین نذر وذر یذر وزرا په معنا د ترک فنذر الذین الله وایي موږ پرېږدو هغه کسان لا یرجون لقاءنا کوم چې تمنا نه لري رجا نه لري لقاءنا د موږ د ملاقات د موږ د مخامخ کېدو یعنی د حساب و د کتاب موږ پرېږدو دغه کسان فی طغیانهم د دوی په سرکشي کې یعمهون په داسې حال کې چې دوی به سرګردانوي در حال کې وه سرګردان می باشند نو الله داسې نه کوي چې دوی وایي عذاب راشه بس الله به دستي عذاب ورته راولي داسې الله نه کوي که الله دوی ته د عذاب په داسې تلواره راولي لکه دوی چې خیر غواړي الله اگر بریشان عذاب ایتو به عجله بیاوره مثل که یا خیر طلب میکنه هیچ کس هم روی زمین نمیمانه ټول به اوس ختم و هیڅوک به هم نه و دا موږ تاسې خو ولاکه یو هم وایي ځکه دا اکثر دا میندې چې بچي ته ښیرا کوي اله تباه سي اله هلاک سي اله ځواني مرګ سي مازې معمولي خبرې کړي بدې ښیرای ورته کوي خو هغه د الله یو هم نه ځواني مرګ کوي غټ سي لوی سي الله داسې نه کوي الله هر شي ته خپل وخت ټاکلی نو ای مشرکانو که تاسې څومره عذاب په جلتي وغواړئ الله یې تاسو باندې نه راولي الله عذاب خپل وخت لري د الله په نظام کې هیڅ شی بې وخته نه راځي او د دې دا مطلب نه ده چې یو شی بې وخته را نسي نو هغه نه کیږي اوس مثال زه تا ته ووایم چې غنم چې ځمکه وتره کې زمین را وتره بکني غنم پکې پاش کې دا بیا 10 ورځې 15 ورځې وروسته را زرغونېږي او الله یې را زرغونوي او ته نن بېګا غنم پکې پاش کې سار بېرته لاړ سې غنم ځمکه را وکینې کومه ده دا غنم خو نه ده را شین سوی ته وایې الله یې را زرغونوي نو واله که الله یې را زرغونوي خو لږ ټیم خو نیسي کانو الله خو هر شي ته یو وقت ټاکلی ده الله برای هر چیز یک زمان را تعیین کرده از او قبلا از او پیش نمیشه نو که دا مشرکان څومره ووایي چې یا الله په موږ عذاب راوله دا کوم عذاب چې انبیا وایي الله یې نه پرې راولي هغه به په خپل ټیم راځي و اذا مس د دې آیت مناسبت په دې کې الله تعالی په دې کافرانو رد کوي وایي دوی خو وایي انبیاو ته چې الله عذاب راوله هغه عذاب چې تاسې واده کوئ زر یې راولي ولې نه راولي یو جواب خدا سو چې الله یې په تاسې نه راولي الله په عذاب کې داسې تلواره نه کوي لکه څنګه چې تاسو په خیر کې تلواره کوئ الله تاسو ته عذاب داسې زر نه راولي هغه خپل وخت لري د الله په کتاب کې د الله په فیصله کې دلته اوس په دوی بل رد کوي هغه رد داسې کوي وایي داسې هم نه ده چې دا عذاب په دې کافرانو راسي او دوی به بیا هغه وخت هم داسې کلکې خبرې کوي که عذاب په دې باندې راسي بیا به بیرته الله ته سوالونه کوي چې یا الله ته موږ بچ کې که ولاړي که ناستي که پراته بیا به الله ته زاروی کوي لکه هسې یوه قصه نقل کړې وای د یو زنانه زوی مریض و وای نو ده ویل چې یا الله د دې بچي په جای ما مړه که خو دا بچ که هسې قصه د چا جوړه کړې دروغ به نو ملک الموت د انسان په شکل ورته راغلی و وایي مورې تا داسې سوال کړی د زوی په جای ما مړه که وایي دې ورته ویل ملک الموت وروره جوړ ناجوړ ګوره نو هلته خپله سوال کول هلته چې رښتیا جای راغی وایي جوړ ناجوړ ګوره دا اوس متل غوندې څه وایي ملک الموت وروره جوړ ناجوړ ګوره الله تعالی وایي دا مشرکان داسې هم نه دي چې دوی د الله عذاب غواړي که عذاب راسي نو بیا به دوی هلته هم داسې کلکې خبرې کوي چې بس رایې وله تباه م که دا د سینه ټکوي نه هلته به بیا په ناسته په ولاړه په ملاسته دعاګانې کوي چې یا الله تم بچ کې یا الله تم بچ کې بیا به خپله دی سوالونه کوي و اذا مس الانسان کله چې ورسېږي د انسان لره الضر ضرر بیماری ناروغي تکلیف دعانا الله وایي بیا موږ را بولي باز ما را دعوت میکنه به ما دعا میکنه
لجنبه دا لام په معنا دی علا ده، علا جنبه په اړخ باندې په طرف باندې پروت وي، بیمار وي، ناروغ وي، بیا الله ته سوالونه کوي. او قاعدا یا ناست وي، قاعد لقعدا یقعد قعودا بمعنای نشسته ناست وي. او قائما یا په حالت دی ولاړه کی. و اذا مس الانسان وقت کی برسد به انسان الضر ضرر تکلیف مصیبت دعانا باز ما را دعوت میکنه، به ما دعا میکنه. لجنبه به می پالوی خود که به پالو افتیده باشه، بیمار باشه، مریض باشه، به پالوی خود دعا میکنه. او قاعدا یا نشسته، او قائما یا ایستاده. فلما کشفنا الله وی کله چې بیا موږ ضرر جنې لرې کو، بیماری ناروغي برته چې روغ سي، بیا په لاره کې بیا داسې روان یي بیخي الله ته خیال هم نه یي، په لاره کې داسې روان یي چې ما خو چېرته هم الله ته غږ نه ده کړی، که ما خو کدام وخت هم به الله دعا نه کردیم، لا اول هم داسې جوړ وم همداسې یم، بیخي په ما چېرته کمزوري راغلی نه ده. فلما کشفنا عنه نو کله چې موږ لرې کړو د نه ضره دا د ده ضرر، د ده تکلیف، د ده مرض، مره بیا دی روان وي، مره یمر مرورا تلل روانېدل، بازو روان می باشه، در تکبر و در غرور، کأن لم گویا کسی لم یدعونا لسر موږ رابللی نه یو، بالکل به ما دعا نه کرده، الی ضر به کدام مشکل مسه چې ده ته رسېدلی و، بیا څنګه ښایسته کړی شوي دي. زینه یزینو تزیین ماضی مجهوله ده، یو شي تزیب و زینت ورکول، دغه رنګه ښایسته شوي دي. امیتو زیبا شده است للمسرفین دا متجاوزینو ته ما هغه اعمال کانو یعملون چې دوی به د هغې عمل کول. مسرفین دا جمع د مسرفون ده، صیغه د اسم فاعل ده. لاسرف یسرف اسرافا فهو مسرف، لحد نه تجاوز کول، دی الله له حدودو نه تېرېدل، از حدود الله تیر شدن. کافرانو ته امدسي، متجاوزینو ته امدسي د دې غلط اعمال ښایسته کړی شوي، خپل بد ورته ښه ښکاري. ولقد اهلکنا الله تعالی دوی ته بیان کوي، ویو مشرکانو عذاب مه غواړئ، له تاسې نه مخکې ډېر خلک ول، هغوی ته انبیا راغلل، دعوت و تبلیغ یې ورته وکړو، دوی ایمان را نه وړ، الله هلاک کړل، هیڅ چا هم بچ نه کړل. فرعون هلاک سو، سمودیان، عادیان، قوم لوط، لوی لوی قومونه ول، قوم نوح، لوی لوی قومونه تباه شول، کله چې په انبیاو په واضحو دلایلو ایمان را نه وړ، ایمان یې را نه وړ، الله تباه کړل، هیڅ چا هم بیا دفع نه کړل. نو دا حاضرو مشرکانو د نبی اسلام قوم قریشو ته خطاب ده چې تاسې هم څوک بچ کولی نه سي، عذاب به راځي په خپل ټیم، اوس یې په تلواره مه غواړئ، په تلواره که څومره چغې وکړئ الله یې نه درته راولي، هغه خپل ټیم لري، د الله په نزد هر شی خپل وخت لري، بې وخته نه راځي. ولقد اهلکنا یقینا موږ هلاک کړل، اهلک یهلک اهلاکا باب د افعال تباه کول، هلاکول، یقینا موږ تباه کړل. القرون قرون جمع د قرن ده، قرن زمانې ته وایي، اوږدې زمانې ته وایي، بعضې وایي قرن دا سلو کلو ته وایي، خو دلته مراد جنې زمانه ده. موږ تباه کړل زمانې، زمانې خو نه تباه کېږي، زمانه خو دا د اوس هم موجود ده، وایي تقدیر د مضاف ده، اهل القرون یې موږ د ډېرو زمانو اهل، د ډېرو زمانو خلک هم تباه کړل. من قبلکم له تاسې نه وړاندې، لما ظلمو کله چې دوی ظلم وکړو، له ظلم نه مراد شرک ده، ان الشرک لظلم عظیم، یقینا دا شرک لوی ظلم ده، کله چې دوی شرک وکړو، دوی کفر وکړو. وجاءتهم رسلهم او راغلل دوی ته رسلهم د دې انبیا بالبینات په واضح دلایلو، وما كانوا ليؤمنوا دوی داسې نه ول چې په انبیاو ایمان راوړي. کذلک نجزي القوم المجرمین دارنګ مونږ جزا ورکوو، سزا ورکوو دا قوم مجرمین ګناهګارانو ته. ولقد اهلکنا یقینا ما هلاک کردیم القرون اهل قرون، تقدیر مضافس امی اهل زمانها را من قبلکم پیش از شما، سمودیا، عادیا، قوم نوح، فرعون. لما ظلموا وقتی که یا شرک کردن، وجاءتهم و آمد ایشان را رسولهم انبیاء ایشان بالبینات بدلائل واضح،
وما كانوا ونبودن امی اقوام سابقه لیؤمنو کیا ایمان بیاورن كذلك نجزی ما امیتو جزا سزا میتیم امی قوم مجرمین را ثم جعلناکم الله اوس د نبی علیه الصلاة والسلام قوم او موږ تاسې ته نصیحت کوي چې او خلکو دا نور څه نه دي تاسې داسې ګمان ونه کوئ چې دا ځمکه د موږ سو تر قیامته به ژوندي وو تر قیامته ژوند نسته تاسې د رستنیو خلکو نائبین سوی هغه ولاړل تاسې راغلی تاسې تم آسمانی کتاب آسمانی پیغمبر راغی اوس ذاتي تاسې خپله خوښه ده ایمان راوړئ په هدایت برابریږئ او که د قوم نوح و فرعون و عادیان و سمودیان غوندې انکار کوئ چې هلاک تباسئ نور دا سوچ دی ونه کړئ چې زه په دې ځمکې کې به تر قیامته ژوندی یم ژوند من نسته د خپل نوبت ته نیابت ته خلافت ته هغه به دې پوره کېږي نور به ځي په خیر خو امتحان ته متوجه سه امتحان ته رزلټ ته دا ګور اسانه خبره ده هر طالب چې مدرسې سکول یونیورسټي کالج دیت کې یو څوک داخله وکړي تر مرګه پورې هلته نه خپل ټیم یي اتی که سبق وایي که نه وایي که سبق وایي سم رزلټ به ورکړي ګلان به په غاړه کې ورواچوي ورځه خلکو ته اوس ته خدمت وکړه او که سبق ونه وایي بس نه به رزلټ نه به شی کېدی چې به بیا بې عزتي وباسي دا دنیا داسې حساب ده په دې کې به سم چلیږي عبرت واخله له مخکنیو ثم جعلناکم بیا مو تاسې وګرځولئ خلائف نائبان قائم مقام فی الارض په ځمکه کې من بعدهم وروسته له دې وروستنیونه له هغې خلکو نه وروسته لننظره الله تعالی وایي تر څو موږ وګورو کیف تعملون چې تاسې لا څنګه کارونه کوئ ثم جعلناکم بازگردانی دم شمارا خلائف نائبین قائم مقام فی الارض در زمین من بعدهم پس از ایشان پس از اقوام سابقه لننظر الله میگه تا ما ببینیم کیف تعملون که شما چطور عمل میکنید خلائف دا جمع دی خلیفتون دا خلیفتون دا وزن دی فعیلتون دا تای لپاره دی مبالغه دا لخلفا یخلفو خلافتا خلفا یخلفو خلافتا دا نیابت توائی خلیفہ اغو چاہتوائی سے دی بل پا جیبانی نائب سی قائم مقام سی دلتم اللہ تعالی دا انسانان دا یو دی بل خلیفگان گرزولی مخکنی امتون لالل دی غو پا جای منگ راغلو منگ بلال سو لمنگ نورست بنور راسی سل کالا مخت کی پا دی زمک پا دی جای سو چکم خل گرز لغا یوم نشتره سل کالا روست بدا خلق یوم نئی دلتا بنور خلقی پا دی زمک باندی دا کورونه بلډینګونه دا دکانونه دا ټول به د نورو خلکو وي مونږ بلال شو دا صرف امتحان د اوس موږ څه کوو د دې قرآن د دې نبی اسلام په نقش قدم روانیږو او که نه روانیږو دا ټول امتحان ده نور دا ځمکه چا ده نه هسې موږ وایو د ما ځمکه د ما کور د ما ده هارون رشید وایي ورځ راوتی و ډېرې زیاتې ځمکې وې وایي ده ویل څومره ډېر ځمکې لرم دا لرم هغه یو وزیر و ډېر پوه سړی و او وزیر ورته ویل چې هارون امیر المؤمنین صاحب هغه د مسلمانانو خلیفه و امیر وایي امیر المؤمنین صاحب ډېرو خلکو به داسې ویلي چې څومره ډېر ځمکې لرم جایدادونه لرم خو اوس به په دې ځمکه کې دفن وي اوس به په دې ځمکه کې ښخ وي هېڅ شی به هم د ده نه وي وایي هارون رشید باندې بېهوشي راغله بېهوشه سو یو یې وړ خپل جای ته ډېر وخت بېهوشه و بیا په هوش راغی هغه ځمکې هغه ټول وقف کړی په غریبانو په مسکینانو باندې تقسیم کړی دا خبرې ډېر تاثیر پې وکړه چې رښتیا د هېڅ شی هم د موږ نه دي عاریتاً یو څه وخت راسره بیا موږ جنې لاړ سو هغه نورو ته پاته سي بچیانو ته ورسو ته دې ته بیا د هغو امتحان پکې شروع سي لننظره تر څو موږ وګورو موږ امتحان وکړو کیف تعملون چې تاسې څنګه عمل کوئ د مخکنیو قصه یې مځکه راته وکړه تر څو د هغو په شان باندې کار ونه کړو همدې چې پورې بس ده د دې آیاتونو حاصل دا سو دا بعضې خلک نن سبا هم دا اعتراضونه کوي دا کوي چې ته ورته وایي واله که داسې الهي نصرت ته داسې دا کافران به الله تباه کړي هلاک وي کله به یې تباه کوي څه وخت به یې تباه کوي ته ما ته تباه کړه واله که نو د ما کار خو نه ده دا د الله فیصله داسې کله به یې کوي الله ته خپل فیصلې معلومې دي داسې نه ده چې زه هم تباه کېږي سبا به تباه کېږي نه په دې ظالمانو په دې به عذاب راځي داسې کله راځي هغه الله ته معلوم ده
داسې ځای نسم راوستی، دا نه معنا چې الله به دوی نه تباه کوي، الله ته دوی ډېر خوښ دي. او بل په دې کې موږ تاسو ته سبق عبرت دا سو چې موږ باید په دې ته ښه متوجه اوسېږو چې دا دنیا په دنیا کې دا ژوند دا امتحان ده. موږ باید له دې نه عبرت واخلو، په دې کې داسې غافله نه سو لکه د مخکنیو مشرکو د کافرو قومونو په شان باندې چې له قرآنو د انبیاو له هدایاتو نه محروم ول. موږ باید په دې ځان جوړ کو، په دې ځان برابر کو او سیده وچلیږو او په دې پوه سو که نن و که سبا و موږ به روانېږو او د الله حضور ته به ورځو. او دا د ټول ژوند مطلب همدا ده. الله تعالی فرمایي الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم، وای الله هغه ذات ته مرګ و ژوند پیدا کو چې تاسې امتحان وکړي. ایکم احسن عملا، کوم یو د تاسې ډېر ښایسته ده په اعتبار د عمل. نور په دې دنیا کې بقا نشته ده، دوام نشته، خامخا به له دې نه ځو، هغه د سوال و جواب ځای ته به ورځو. دلته څه کړي دي د هغې جواب به ورکوو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله قرآن کریم دا ترجمه و تفسیر خپل حضور کی قبول و منظور کې، که څه زیادت و نقصان شوی تی مخت معافي وکړي، په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي، ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته یا الله صحت عافیت نصیب کړي. یا الله د تا د اطاعت عبادت لپاره روغ جوړ صحت را نصیب کړي. د مجاهدینو د اسلام حافظ و ناصر شه، بندیان د اهل اسلام په خیر و عافیت سره کورونو ته راولې، مسافرین د اسلام په خیر و عافیت سره کورونو ته راولې. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على